الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د دین د ابتدایي زده کړو محترمو اوریدونکو مینوالو، د ابتدایي درسونو یا د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې نن د اختر د لمنځونو اړونده څه خبره چې څونه قدر ضرور وي د هغو ورونو د پاره چې معلومات په اړه نه وي تر بحث لاندې نیسو. محترم ورونو، د لوی اختر او د کوچني اختر دواړه لمنځونه واجب دي. د اختر لمونځ هم په ښار کې کیږي، په صحرا کې نسته. کم شرطونه چې د جمعې د لمانځه لپاره هغه شرطونه د اختر د لمانځو لپاره هم شته. فقط دومره قدر خبره ده چې د جمعې د لمانځه لپاره خطبه شرط و، د اختر د لمانځه لپاره خطبه سنت ده. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې د اختر د لمانځه طریقه که د کوچني اختر ده که د لوی اختر ده، د دواړو د یو ډول ده. صرف د کوچني اختر د ورځې په آدابو کې او یا هغه اعمال چې د کوچني اختر په ورځ باندې ترسره کیږي، هغه که واجبات دي، که سنتونه دي، که مستحبات دي، په ځینو شیانو کې د لوی اختر سره فرق لري. د کوچني اختر په اوله ورځ باندې صدقة الفطر یا سرسایه پر هغه چا باندې واجب ده چې د نصاب مالک وي. د خپل ځان او د کوچني اولادونو، نابالغو اولادونو سرسایه به ورکوي. د هر نفر پر سر باندې نیم من په کنداري مونو یا په کیلو باندې 2 کیلوګرام غنم او یا دغه معادل پیسې. اجناس نورم ښودل سوي دي، خو د اسانه غنم دي. خو د لوی اختر په ورځ باندې بیا سرسایه نشته، بلکې د لوی اختر په ورځ باندې بیا چې څوک د نصاب مالک وي پر هغه باندې اخترۍ واجب دي. اخترۍ یوازې ده، نه د بالغو او نه د نابالغو اولادونو اختریان پر ده باندې شته. چې د سرسایه مسائل او د اختري مسائل دا به بیا په دغه سلسله کې هم تر بحث لاندې موږ ونیسو، او مخکې هم څه درسونه په دې اړه باندې شته. خو په هر صورت دوهم شی چې فرق لري د لوی اختر او د کوچني اختر ترمنځ هغه دا چې د لوی اختر په ورځو کې د تشریک تکبیرونه شته، په کوچني اختر کې نشته. د تشریک تکبیرونه دا په تر 23 لمنځو وروسته ویل کیږي. د عرفات ورځې څخه شروع بیا د لوی اختر د 4مې ورځې تر مازدیګره پورې. هغه کس چې په جماعت لمونځ کوي هغه به هم وایي، څوک چې یوازې لمونځ کوي هغه به هم وایي. د مفتابه قول مطابق نر به هم وایي، ښځه به هم وایي، د ښار خلک به هم وایي، د صحرا خلک به هم وایي. د مفتابه قول مطابق دغه تکبیرونه د تشریک چې تکبیرات تشریک ورته وایي دا په کوچني اختر کې نشته، په لوی اختر کې شته. بله خبره دا ده چې د کوچني اختر په ورځ باندې د عیدګاه تر لمانځه مخکې سرسایه ادا کیږي، خو اخترۍ بیا د عیدګاه تر لمانځه وروسته ذبح کیږي. همدا ډول د کوچني اختر په ورځ باندې مستحبه طریقه دا ده چې یو کس د اختر په ورځ باندې سهار
عیدګاه ته لمانځه مخکې غسل وکړي، ښې جامې چې نوي یا پرېولې جامې واغوندي، او تر تګ مخکې 3 یا 5 یا 8 خورماوي وخوري، یو خوږ شی وخوري، یعنې دا چې خوراک د عیدګاه ته لمانځه مخکې وکړي. خو په لوی اختر کې به د اختر د ورځې لپاره غسل کوي، ښې جامې به اغوندي. البته مستحبه طریقه دا ده چې یو څوک د سهار تر لمانځه وروسته خوراک ونه کړي، ولاړ سي عیدګاه لمانځه ته، د اخوا څه چې راسي چې خپل هغه اختری ذبح کړي، د هغه څخه یو څه خوراک وکړي، په هغه باندې د امساک مات کړي. دا اصلا امساک دی، خو عام خلک یې د لوی اختر روژه بولي. دغه د ورځې یوه برخه چې خوله سړی بنده کړي، دا سنت طریقه ده. دا بل فرق دی. او پاته د لمانځه طریقه یې یو ډول ده. هغه دا چې کله د سهار لمونځ ادا سو، لمر راوختی، بس د عیدګاه د لمانځه وخت شروع دی، نو 2 رکعاته لمونځ ادا کېږي. طریقه یې داسې ده چې کله خلک په مسجد کې سر راجمع سول، اذان نسته د دې لمانځه دپاره، اقامت نسته، نیت تړل کېږي. امام نیت تړي، مقتدیان هم نیت تړي. د نیت الفاظ یې داسې دي: نیت مې د زړه د اخلاص لمونځ کوم، د کوچني اختر یا د لوی اختر، او اقتدا مې ده په دې حاضر امام پسې، مخ مې دی پر لوري د کعبې شریفې. الله اکبر. 6 تکبیره ورسره یادي یا نه ورسره یادي هغه مهمه نه ده، خو که چیرې د الفاظ د ده نه یې زده، فقط په زړه کې دا راوګرځوي چې لمونځ کوم د اختر، بس په خوله هېڅ ونه وایي هم کفایت کوي. خو که الفاظ ووایي، هغه د زړه او د الفاظو دواړو برابري راسي، نو بیا ښه دي. نو کله چې نیت وکړي، امام اول نیت کوي، دی هم نیت کوي. چې د امام نیت خلاصو، دستي الله اکبر وایي، لاسونه غوږو ته وړي. مقتدی هم الله اکبر وایي، لاسونه غوږو ته وړي، لاسونه تر نامه لاندې ایږدي. امام سبحانک اللهم وایي، مقتدی هم سبحانک اللهم وایي. سبحانک اللهم چې اخلاص کړل، امام بل الله اکبر وایي، قرات نه شروع کړي، الله اکبر وایي. الله اکبر چې ووایه، مقتدی هم الله اکبر وایي، لاسونه غوږو ته وړي، بیرته ایله کړي. تاسې مقتدی به هم لاسونه ایله کړي. یو د شروع الله اکبر سو، او دا بل الله اکبر سو. هغه د شروع الله اکبر خو د لمانځه سره اړه درلودل، دا هغه بلابود تکبیر دی چې په نور المنځو کې نسته، د اختر د پاره سته. بیا امام بل الله اکبر وایي، لاسونه غوږو ته وړي، ایله کړي. مقتدی هم لاسونه غوږو ته وړي، ایله کړي. بیا امام دریم الله اکبر وایي، مقتدی هم وایي، لاسونه غوږو ته وړي، بیرته ایله کړي. 3 تکبیره چې پوره سوه، بیرته لاسونه تر نامه لاندې نیول کېږي. د هغه شروع سره 4 کېږي. دا د اختر په مناسبت چې دی، دا نو 3 سوه. امام قرأت وایي په زور، الحمدلله وایي، بیا سورت وایي، او بیا الله اکبر وایي، رکوع ته ځي. نو ته به هم رکوع ته ورسره ځې، یعنې مقتدی به هم رکوع ته ورسره ځي، نه که نور منځونه. بیا سجدې ته ځي، بیرته 2 رکعت را ولاړېږي. د 2 رکعت په شروع کې بیا دستي قرأت شروع کړي. د اول رکعت په شروع کې خو یې تر قرأت مخکې 3 تکبیره وویل. دلته د 2 رکعت په شروع کې دستي الحمدلله وایي په زوره، قرأت وایي په زوره، بیا هغه 3 تکبیرونه وایي تر رکوع مخکې. قرأت چې خلاص کړي، امام تکبیر وایي، ته به هم تکبیر ووایه. په هغه تکبیر به رکوع ته نه ځې، په هغه تکبیر به لاسونه غوږو ته یوسه. بیا امام دوهم الله اکبر وایي، ته یې هم وایه، لاسونه غوږو ته وړي، بیرته یې لګي. بیا امام دریم الله اکبر وایي،
ته یې هم وایه، یعنې مقتده یې هم وایي، لاسونه غوږو ته وړي بېرته ایله کړي. بیا امام څلرم الله اکبر وایي، مقتده یې هم وایي، په هغه الله اکبر رکوع ته ځي. رکوع ته چې نو ولاړې، نو بیا سجدې ته پسې ځي لکه نور عادي لمونځ. تحیات وایي، سلام ګرځي. تر سلام وروسته امام دوې خطبې وایي، او خطبه چې خلاصه سول نو لمونځ هم خلاص شو. او پاته د لوی اختر او د کوچني اختر د لمونځو دواړو د هغه یوه طریقه ده. همدا د اختر د کوچني اختر او د لوی اختر د لمونځو اړونده څه ابتدایي معلومات وو. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د زده کړې او د عمل توفیق را نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.